ګران یو او موږ د الله سره سخته مینه ده. دا به یهودو و نصارا ووي. قرآن کریم کې د الله فرمان راغی. دویم دعوه د محبت کوي. حضرت بلال رضی الله عنه کوي. خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنه عام د رسول الله محب ده. انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه د غزوه بدر د غزوه احد شهید چې تقریبا استشهادي حمله په کافرانو باندې وکړه او بدن ورته ټوټې ټوټې کړی و. دم د رسول الله د محبت دعوه کوي. مشرکان هم وایي موږ د الله محبین یو، صحابه کرام هم وایي موږ د الله محبین. اوس دغه محبت به موږ څنګه معلومو؟ کاذب محبت کوم ده او صادق محبت کوم ده؟ رښتونی عاشق کوم ده او کاذب دروغجن دا کوم یو ده؟ د لیلا مجنونان کوم دي؟ د پیو مجنونان کوم دي؟ لیلا د کور نه به تخبې راتللې نو بیا مجنونان زښته ډېر شوي وو. او لارو کې به کتار ناست وو، زم مجنون یم زم مجنون یم. قاصد به چې کله تخبې رالېږلې نو اصلي مجنون به پکې ورک. دا د تخبو د پیسو میسو د پیو مجنونان دی به په لاره کې هر څه نوشي جان کړي وو، مجنون ته به یې څه نه ورسېدل. نو یوه ورځ لیلا ووې موږ له خوا نه خو تخبې ډېر ورځي. قاصد ورته وایي چې والله موږ نه خو مجنون پکې ورک دی چې کوم یو مجنون نه. وی خوا ته ورشه ورته وایي دا ځل لیلا تخپه نه ده رالېږلې. ویې چې د ورانه غوښه یې غوښتې ده، د ورانه د کاسا او دا چاړه دې کې د یوه ټوټه غوښه راوړي، وینه یې غوښتې ده د بدن. نو چې کله راځي دوی بیا سرونه راجګ کړه چې کاسه کې خو هېڅ شی راوړي دي، هغه په کاسه کې چاړه پرته وه. وایي دا ځل لیلا چې شی نه دي رالېږلي خو دې غوښتې دي. وایي چې د ورانه غوښه دې ماته راوړي. نو سر یې ځوړند که چې هغه مجنون زه نه یم شاته ولاړ شه هلته بل یو ده. هغه ته چې هلته بل ده آخري کې و. وایي د ښي ورانه غوښه یې غوښتې ده او که د چپ نو رښتونی مجنون پکې راښکاره شو. محبین دعوه خو هر یو کوي، دا هره زمانه کې اوس هم شته، هر یو دعوه د دې لري. زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رښتوني معنا محب یم، خو رښتونی میدان خو ډېر ګران ده که نه. دا لږه موده مخکې په موږ تاسو باندې ابتلاګانې راغلې، د نړۍ کافران دلته راغلي وو. والله چې ملایان نه شول تم کېدی ورته. ملایانو په ممبرونو باندې ځینو ځینو غلطې فتواګانې شروع کړې، رډیوګانو ته راووتل، حق ته باطل، باطل ته حق، شیطانی لارې ته اسلامي لاره ووي او اسلامي لارې ته طاغوتي او شیطانی لاره ووي. جنتیانو ته جهنمیان ووي، جهنمیانو ته جنتیان ووي. د کفارو اتباع مسلماني وبلله او د کفارو دښمني هغه کفر وباله. رښتونی میدان خو ډېر ګران ده. کله چې له تا نه څوک وینه غواړي، کله چې ستا نه څوک د بدن قرباني غواړي، دا بیا ډېره ګرانه وي. نو کافرانو هم دعوې کولې موږ د الله محبین یو، یهودو نصارا هم وایي موږ د الله محبین یو، صحابه هم وایي موږ د الله محبین یو. الله قرآن کریم کې ایتونه را نازل کړل. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله دې موږ د دې آیت کریمه مصداق وګرځوي. الله دې موږ تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع را نصیب کړي. الله عز وجل فرمایل که تاسو په رښتوني معنا د الله سره محبت لرئ، قل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ای د الله پیغمبره دوی ته ووایه ان کنتم تحبون الله، که تاسو د الله سره مینه لرئ، فاتبعوني، زما تابعداري وکوئ. ته ورته ووایه یا رسول الله که رښتیا د الله سره مینه لرئ نو بیا زما خبره ومنئ، زه د الله پیغمبر یم. الله دې موږ تاسو ته د پیغمبر اتباع را نصیب کړي. که رښتیا د الله سره مینه لرئ، الله څه وفرمیل؟ بیا ورته وایي چې زما اتباع وکوئ، د پیغمبر تابعداري. رښتونی او کاذب د په اتباع الرسول باندې معلومیږي. ورونو خفه کېږئ ما، یو ورور د اوس د حج په مناسکو کې چې کله راتلو په ایرپورټ کې ما خبره ورته وکړه، ګیره او بریتونه یې دواړه خیلي وو. حاجي صاحب محترم، ما خو چې د رسول الله روضې به تاثیر در باندې کړی،
لږه خو به دې پریښي وه دا ګیره دی څه راته وایي نه خو نو کارونه خو نور هم ډېر دي نو یوه ګیره خو نه ده که نه اوس قرآن کریم الله موږ ته څه فرمایي که رښتیا الله در باندې ګران وي فاتبعوني الله عز وجل فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ورته وایي چې زما اتباع وکړه ته چې د رسول الله روضې ته درېږي ته چې په رسول الله باندې سلام اچوې الصلاة السلام علیک یا رسول الله ورحمة الله وبركاته أشهد أنك رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في أمر الله حتى قبض روحك حميدا محمودا تا چې ته وایې او تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت بلکې واجب دی هغه د مکمل رخیلي هېڅ دا محول هم په تا باندې تاثیر نه کوي او الله قرآن کریم کې څه فرمایي او دعوام د محبت دی الله کوي فاتبعوني که رښتیا هم الله در باندې ګران وي بیا به د رسول الله اتباع کوي نو دا څنګه محبت ده دا څنګه مینه ده دا څنګه قرباني ده دا څنګه جنون ده دا څنګه عشق ده دا څنګه محبت ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم هېڅ دا دومره اماکن مقدسه دا په سړي باندې تاثیر نه کوي الله عز وجل دې زموږ په حال باندې ورحمېږي دا ډول محبت اظهار خو مشرکانو هم کاوه الله عز وجل هم دې وساتي محبت ثمره به دا وي د الله د قاصد د الله د لاروي د الله عز وجل د استازي د الله د رسول او پیغمبر د دې قدردانی به کوي دا خو د الله استازی ده که نه تا باندې چې الله ګران دی نو د الله استازی څنګه په څټ باندې وهې د هغه خبره څنګه په ځمکه باندې غورځوې ستا لباس ستا جامې ستا خوراک او څښاک ستا خوب او آرام ستا زندگی دا څومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ سره ورته ده الله دې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو متبعین وګرځوي الله دې موږ کې اتباع د سنت را ژوندی کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وخت صحابه کرامو ته وی لتتبعن من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع او كما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو به د هغه قومونو چې له تاسو نه پخوا تیر دي لویش په لویش ګز په ګز به د دوی تابعداري کوئ قدم په قدم دوی چې څه کړي همغه به تاسو هم کوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل که په تیرو قومونو کې یو کس راپورته د خپلې مور سره زنا کړي الله هم دې وساتي تاسو کې به هم یو راپورته شي د مور سره به زنا کوي وایي بس یاره دې کې هم څه حکمت شته ده دوی چې کړی دا کار مونږ هم وکړو نعوذ بالله که تاسو کې یو نفر راپورته وي په تیرو قومونو کې یو کس د سمساري په غار باندې ننوتلی ای باندې خو څوک نشي ننوتلی بالفرض والتقدیر که چا داسې کار کړی سره دې چې سمساري په غار ننوتلو کې فایده هم نشته هېڅ فایده نشته بلکې یوازې د خپل ځان هلاکول دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل تاسو به هم دا کار وکړئ صحابه کرام ورته فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اليهود والنصارى یهود و نصارا یادوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل فمن نبی څوک یادوه ما وکړه تاسو به د یهودو د نصاراو اتباع کوئ تاسو یې وګورئ د نړۍ په قومونو کې تاریخ وګورئ ګیرو بریتونه رخیل نیکټایي اچول پتلونه اچول لوڅ سر ګرځېدل خینګري پټول او دا رواج دا د اغیارو رواج ده دا د مسلمانانو نه ده ځان ته ګوښه اوسېدل په میز باندې خوراکونه ځان ته په وړه کاسه کې خوراک دا د اغیارو عادت ده مسلمانانو کې خو اختلاط ده ګډون پکې موجود ده مسلمان خو مألف د حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي دي لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف د مینې ځای د مینې مرکز دی محبت خو انسان خو مسلمان خو هغه خو به د خپلو مسلمانانو ورونو سره مینه لري ګډون او اختلاط به ورسره کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه چا کې هېڅ خیر نشته چې نه دی له چا سره مینه لري او نه له ده سره څوک مینه لري الله عز وجل دې موږ ته اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم را نصیب کړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتباع کې ډېرې زیاتې ګټې موجودې دي د کوم آیت کریمه چې ما تاسو ته وویل دې کې الله عز وجل فرمایي یحببکم الله که تاسو زما تابعداري وکړه
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وایي خلکو ته ووایه زما تابع شئ که تابع شئ نو یوه فایده به ده یحببکم الله الله به له تاسو سره محبت وکوي تاسو به د الله محبوبان جوړ شئ موږ خو ډېرې دعوې لرو الله سره مینه ده الله را باندې ګران ده خو کمال دا دی چې ته په الله ګران شئ که ته په الله ګران شوې نو بیا ستا محبت رښتیا صادق محبت ده الله دې موږ په الله باندې ګران کړي الله عز وجل دې موږ د الله د رحمتونو مستحق وګرځوي یحببکم الله الله به له تاسو سره محبت کوي ته به د الله محبوب جوړ شي الله به دې جنت ته بیایي الله به دې پرسکونه زندګي نصیب کوي ټول کارونه به دې الله برابر دا په څه کې دا په اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم کې اتباع سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ويغفر لكم ذنوبكم دا دویمه فایده ده او الله به تاسو ته ستاسو ګناهونه وبخي کومه ګناه چې کړې د محبت له امله د اتباع الرسول صلی الله علیه وسلم له امله تاسو ته الله عز وجل بخښنه وکړي ستاسو ګناه به الله وبخي الله اکبر الله دې موږ ته رانصیب وګرځوي یو سنت طریقه ژوندي کول وخت کم نه حدیث مبارک کې راځي داسې وخت کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې څوک عمل نه کوي د سلو شهداو اجر لري احیاء السنه ته عمل ورباندې کوي نور خلک هم ورته رابولي ډېر ورونه دي الله دې بخښنه وکړي د سنت طریقو دومره مخالفت وي چې حتی سنت طریقه عیب ورته ښکاري ګیره پورې خان وي ګیره عیب ورته ښکاري یو ملګري کیسه راته کوله وایي چې یو ډیرور و زما موټر چلاو دم چلاو نو زه په خپل لاس کې روان وم هغه په غلط راس کې راباندې راغی مخامخ راسره ودرېد روژه وه چې زم زید ونیوم چې وسړی نو ته خو په غلط لاس را روان یې ودرېدم دا هم ودرېد دا هم نه ځي اخر خلکو ما ته وایي چې وسړی دی به نه پوهېږي ته خو پوهېږې چې زه لږ را ریوس شوم موټر مې ورسره څنګ ته کړ چې د الله بنده نو خو په غلط لاس را روان یې وی چې دا یې نه وړي نه راوړي راته وایي چې ګیله نه ده در نه پکار ګیره لري ګیره دې پرېښې استغفر الله دا یاد ولرئ زما مسلمانانو ورونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو استخفاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو بقدري متفقه مسله ده څلور واړه مذهبونه په دې باندې متفق دي چې په دې باندې سړی له ایمان نه خارجېږي الله مې وساتي یو ورور وایي د پلانکي داسې ګیره ده لکه د وزګوړي نعوذ بالله څه د وزګوړي غوندې ګیره دې پرېښې دا ډېرې خطرناکې خبرې دي ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت سنت نه بلکې واجب ده دا ځان ته مسله ده د دې ګیرې بل وخت بیا چېرته بیان کړو واجب ده ګڼ دلایل په دې باندې دي باقاعده یوه جمعه تقریر په دې باندې کېږي ته چې د عادي سنتو تخفیف وکړې استخفاف سپکاوی دا د علماو متفقه فیصله ده چې په دې سره سړی د ایمان نه خارجېږي الله هم دې وساتي الله هم دې وساتي الله دې موږ تاسو کې سنت طریقې را ژوندی کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سلو شهداو اجر ده او که چاته ترغیب د سنت طریقه ورکړه او هغه عمل ورباندې وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پوره اجر د ترغیب ورکوونکي ته الله نصیب کوي او د عامل نه څه کمیږي نه امام بغوی رحمه الله د مصابیح السنه مصنف تیر شوی کله چې دا کتاب ولیکه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي احیاک الله کما احییت سنتي الله دې تا ته د جنت ژوند نصیب کړي لکه څنګه دې چې زما سنت را ژوندي کړه دې وجه نه د ده لقب محیي السنه هغه شخصیت چې د رسول الله سنت را ژوندي کول الله دې دا جذبه په مونږ کې پیدا کړي ځوانانو کې سپینګیرو کې مشرانو کې هر وخت دپاره دوه قسمه جذبې وي هر وخت دپاره دوه قسمه کړنې دي هر وخت دپاره دوه قسمه لښکرې وي یوه جذبه اسلامي جذبه ده د الله والا د الله له دین نه ځان قربانول د الله په دین مضبوط درېدل مجلس کې هم د خدای په دین باندې بحث کول ډېره سنت طریقه ده پګړی جهاد لمونځ روژه زکات ذکر اسکار بالمازګي نه ده ښه جمع مه قضا کوئ په دې باندې ټینګار ده
او بلې خواته مباحثې په دې باندې وي نه څه ځان نه د سپین ږیری جوړ ده ږیره دې پریښې ده ورښیه بیا به سپین ږیرتوب کې پرېږدي ساز ته راځه دا سندره ډېر خوندوره ده ډېر ښایسته فلم مې پیدا کړی ډېره ښه ویډیو ده راځه چې سپین ږیرو شو بیا بل منځونه کوو هلی راځئ اوس ځوانۍ کې وو ځوانۍ نه خوند واخلئ دا خوند بیا نه راګرځي یو دې طرف ته دعوتونه دي الله هم دې وساتي یو د الله لښکر ده هغه د الله د رضا دپاره جهاد کوي جنګیږي الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله هغه کسان چې مؤمنان دي د الله په لاره کې د الله د دین د لوړوالي دپاره جنګیږي او کوم چې کافران دي هغوی طاغوتیان دي فقاتلوا اولیاء الشیطان قرآن کریم کې الله عزوجل فرمایي د شیطان له ملګرو سره جهاد وکوئ هغه څوک چې د خدای په ځمکه د الله نظام غواړي فحشا نه غواړي د زنانو بې حجابي نه غواړي حدود غواړي د الله په ځمکه کې د غل او د قطعتري کورکول غواړي کفري فرمایشات نه مني غربي او شرقي فرمایشات نه مني د الله را نازل شوي دین کې چې څه دي همغه په دې الله په ځمکه کې نافظوي دې دپاره جد و جهد کوي قرباني ورکوي ځان ټوټې ټوټې کوي زندان ته ځي مبارزه کوي یو تعداد دا خلک دي بل جماعت هغه بیا د کفارو فرمایشاتو دپاره جنګېږي د کفارو خبرې عملي کوي دیموکراسي غواړي جمهوریت غواړي هغوی د الله د نظام په ځای د انسانانو په لاسونو باندې جوړ شوي نظام ته کار کوي هغوی وایي چې بس د انسان طبیعت چې څه ده د هغې موافق نظام جوړول پکار دي پابندي باید نه وي زنانه او نارینه مخلوط بازارونو کې مخلوط په تعلیم کې مخلوط فحشا دي وي شراب دي خلاصي پروا نه لري بله بېدینۍ دې باندې باید بندیز نه وي باقاعده دې دپاره عسکري کوي د دې دپاره دریشي اغوندي جد و جهد کوي ځان وژني سختو معرکو ته ځي او ګټه یې چاته رسیږي لکه زموږ پخوانی یو جمهور رئیس و چې خپلو عسکرو ته یې په بیان کې وي ستاسو د برکته په واشنګټن کې امن ده خلص یې د یوې نقطې ته راوځي دین الله عز وجل به اولیاء الشیطان سره تعبیر کړی انسان سره په خپل بدن کې دوه قسمه شیان موجود دي یو نفسانی خواهشات اتباع د نفس او یو د روح اتباع ده نفس متعلق لو ان النفس لاماره بالسوء نفس په بدیو باندې سړي ته امر کوي او روح نیک اعمال درته ښایي ملایکې د سړي سره دي شیطان د سړي سره ده ورګوره متضاد قوي دي متضاد لښکرونه دي متضاد نظریې دي دغه متضاد نظریې یوازې په دې باندې یوه کېدلی شي چې هغه منفي نظر مثبت نظر طرف ته راواوړي فحشا پرېږدي مسلمان ځان مسلمان وبولي خپل مقدسات دې ته ترجیح ورکړي د کفارو په فرمایشاتو باندې د الله کلام ته د الله قوانین هغه لوړ وبولي همدې ته اتباع السنه وایي صلی الله علیه وسلم الله عز وجل دې موږ تاسو ته رانصیب کړي الله دې موږ تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین باندې عمل رانصیب وګرځوي الله عز وجل دې موږ رښتوني محبین د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې قدرمنو مسلمانانو ورونو وروستنۍ خبره کوو دعا کوو ذاتي د حج مناسک په خیر و عافیت باندې خلاص شول شکریا الله ته ادا کول پکار دي کلونه حرمین بند الله خلاص کړو او الحمدلله د افغانستان حجاج تر اوسه پورې یو څو کسان د مریضۍ یا د بوډاتوب له امله چې که وفات وي نور کومې پیښې هلته نه وي موجودې معنویات هم هلته موجود وو معنوي برکات او ظاهري برکات هم موجود وو ظاهري برکات دا وو الحمدلله د نورو کالونو په نسبت باندې ځایونه نږدې وو خوراک او څښاک زیات وو او معنوي برکات دا وو چې حج اکبر دا مونږ تاسې په خپله اصطلاح کې ورته وایو طیبراني یو روایت ذکر کړی چې کله د عرفې ورځ او د جمعې سره برابره شي نو د حاجي ته الله د اویاو حجونو فضیلت نصیب کوي دا یو لوی فضیلت و هلته د افغانانو دا ذوالحج دیم یوه جلا بڼه درلوده پګړۍ وي افغانانو دلته فتح راغلی وه په افغانستان کې یقین په الله باندې وکئ چې ډیر د نورو مملکتونو خلکو چې کله به پوه شو چې دا افغان ده بیا به یې دا پوښتنه هم کوله چې طالب یې مجاهد یې
که پوه به شي چې په دې ټنډه باندې ښکله وه په دې سترګو باندې ښکله وه خیر مقدمین مرحبا د هرې خوا نه ویل کېده افغانانو چې د الله ناشکري ونه کوي الله ته شکریا ادا کوي افغانانو ستاسو سره زموږ متدینو مسلمانانو موږ تاسو کې به د یونې مرور سره قدرداني نه وي د دې امن و امان ناشکري به وي او د دې نظام خو یقین په الله باندې وکړي چې د دنیا مسلمانان د مسلمانۍ له امله په افغانانو باندې افتخار کوي هغه هغوی دا وي یو ملګری وایي چې د امریکایانو ماتې د افغانانو په لاس باندې موږ ځکه ویاړو چې افغانان مسلمانان دي مسلمانانو دغه خلک مات کړل موږ ځکه ویاړو چې افغانانو سره قومي مشارکت موږ نه لرو البته اسلامي مشارکت ورسره لرو دا مسلمانان دي موږ مسلمانان یو الحمدلله چې د نړۍ کافران په پلیت قدمونه د دې افغانانو نه ووتل د هرې خوا نه ته الله اکبر الله دې ټول کفار تباه کړي الله دې موږ تاسو ته امن و امان دایمي را نصیب وګرځوي یو عسکر و د ریاض الجنه ته موږ تلو نو هغه عسکر پوښتنه رانه وکړله هلته ترتیب و چې د هرې عمارې والا به بیل بیل تلل لیست به دې ورکاوه یو لیست یې تا ته بیا رسما درکاوه 100 نفره موږ په دې کتار کې موجود وو وایي چې افغانان یې ما ورته وایي چې او افغانان یې څو کسان یې ما وایي 100 کسان وایي والله ما دې په الله قسم وي که 100 نوره وایي په الله قسم به نوبته به یې زه پرېږدم او دا یې راته وایي دا لاس یې داسې که او په دې خپل زړه باندې سلاو وی چې والله کل الافغان یسکن فی قلبی هر افغان مې په زړه کې اوسیږي قسم په الله چې داسې په دې زړه باندې داسې لاس مو ښه وی چې والله کل افغان یسکن فی قلبی هر افغان زما په زړه کې ځای لري او زما په دې زړه کې اوسیږي او بیا راته وایي څه حالات دي زه چې کله پوه شوم چې عقیدې والا سړی خدا نو بیا مې د افغانستان حالات ورته بیان کړل ورته ومې وایي چې الحمدلله امن و امان ده هغه ناخوالې هغه چاپې چې تاسو اورېدل هغه بمبارونه هغه انفجارات هغه ناامني هغه د لسګونو سلګونو ورونو جنازې چې د افغانانو وتې دا نشته له شرقه تر غربه له شماله تر جنوبه امن و امان ده یوازې د یو څو فتنهګرو نماسې وه چې ځای په ځای یو نیم ځای کې فتنه خوره کي نور الحمدلله امن و امان دی په افغانستان کې شرعي احکام نافظیږي او دلته شرمونکي شرمیدونکي امریکا ماته خوړلې ده د دوی پلیت قدمونه په افغانستان کې اوس وجود نه لري او هلته د الامارة الاسلامیه فی افغانستان یو نظام جوړ ده هلته یو ښکلی نظام جوړ ده د علماو نه جوړ نظام په دې کتار کې اکثره د موږ سره علما موجود وو پګړۍ والې وې ما ورته وایي دا پګړۍ وینئ دا پګړۍ والا دا علما دي دا مجاهدین دي والله چې په سترګو کې اوښکې راغلی او دغه عسکر ماته دا وې او دا د دوی خاص نظریاتي عسکر وو دغه عسکر ماته ووی چې په الله قسم په الله قسم دوی د هرې خبرې سره والله وایي والله دا ستاسو نظام به الله په ټوله دنیا کې راولي او بیا یې داسې ځمکې ته اشاره وکړو حتی السعودي آن په سعودي کې به یې الله راولي دا د ده تاثرات وو هغه فوجي چې کلونه کلونه د ده په نظریه باندې خواري شوي کلونه کلونه په ده باندې خرچې شوي دي خو د افغانانو نه دومره متاثر وو یو وخت به افغانان چې کله چا لیدل دا د چا زړه ته نه لوېده د فتح نه مخکې دی به دا طالبان د مجاهدین خالص فتنهګر خلک دي چې به چې افغان لاړې به ورته وکړلې تاسو ډېر شریر خلک یې اوس دوی ته ثابته شوه چې شریر افغانان نه دي شریر امریکایان او د دوی ملګري دي دوی چېرته ولاړ شي ناامني راځي افغانان خو هغه دي اوس افغانان پراته دي امن و امان ده او قوت ده مینه او محبت ده له یوه باله جارېدل دي کومه دي دلته پیښې کومه دي زموږ زندانونه ټول له چرسیانو پوډریانو ډک دي له زانیانو او قاتلینو نه هلته یو سیاسي بندي نشته تاسو د خوست مابس ته ورشئ د کابل پلچرخي زندان ته ولاړ شئ د باګرام زندانونه ټول شان دي دلته یو امن و امان ده هغه زندانیان چې په زرګونو لکونو زندانیان به دلته وجود درلوده یو سیاسي بندي موږ نه لرو فحاش د خدای دښمن قطاع طریق غل لوپر لوچک هغه خلک په زندانونو کې پراته دي یو وخت داسې و چې په زرګونو بندیان به دلته موجود وو داسې یو امن الله نصیب کړو قدرمنو مسلمانانو ورونو الله ته شکر ادا کوئ بار بار موږ په دې تقریر کې خبره کړې ده
یو نیمه خبره به تا ته په زړه کې خوند نه درکوي خو د الله په خاطر دا نعمت الله له موږ نه اخلي که چېرته م الله ته شکریا ادا نه کړه لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابي لشدید که شکر ما ادا که الله وایي نعمتونه نورم در ډېروم خو که چېرته م ناشکري وکړه الله وایي عذاب دې ډېر سخت دی بیا دا نعمت اخلي بیا هم الله هېڅ پروا نه ساتي بل افت را باندې راولي بل موږ افغانان چې د امتحاناتو سره مخامخ کېږو یوه وجه هم دا وي چې ناشکري ښکلی نظام الله راته نصیب کړي بیا هم ناشکري الله وایي ښه دا به درنه واخلم سره کافر به در باندې مسلط کړم بل کافر به در باندې مسلط کړم الله عز وجل هم دې وساتي دعا وکوئ الله دنیا او د آخرت حسنات په نصیب کا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله على رسوله خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إله العالمين تارزان پر نصیب کی رب کریم خدا څومره حجاج کرام چې حج د بیت الله شریف ته تللي خدا د ټولو حجونه قبول کړي یا الله عز وجل د تا بشمیره نعمتونه دي په موږ باندې اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله رب کریم خدا موږ نه شکر جوړ مکړي اله العالمین خدا د تا نه سرغړونکي بندگانو هم جوړ مکړي یا الله موږ ته اتباع السنه را نصیب کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري خدای راته نصیب وګرځوي رب کریم خدا څومره ملګرو دعاګانې غوښتې دي د هر یوه دپاره مشخصه دعا کول ټیم به ډېر ونیسي مریضان دي د شفا دعا یې غوښتې ده رب کریم خپلې لاړې ورته دوا کړي ځینو ملګرو اقتصادي ستونزې دي ای الله اقتصادي ستونزې حل کړي رب کریم خدا حلال فراح رزق په نصیب کړي او بیا د شکرې توفیق ورته نصیب کړي ځینو وروڼو د مسافرو دپاره دعا غوښتې ای الله سفرونه بې خطره کړي یا الله عز وجل سفرونه بې خطره کړي ای الله حلال پراح رزق په نصیب کړي او بیا د شکرې توفیق ورته نصیب کړي په خپل وطن کې خدای چاره جوړه کړي ځینو ملګرو د اتفاق او د یووالي دعا غوښتې ده اخلاص سره دعا ورته وکوئ ویلې په کور کې بې اتفاقي ده ای الله زموږ په کورونو کې اتفاق راولي زموږ د دې ورور په حق کې دعا کوو ای الله کور کې یووالی راولي مینه او محبت فضا قایمه کړي ټولې ناخوالې خدای د کلي او د کور نه محوه کړي موږ ټول افغانان یو موټی یو قوت کړي ای الله عز وجل موږ ټولو مسلمانانو ته په یو اتفاق باندې ژوند را نصیب کړي یا الله یو موټی یو قوت هم کړي ستا په دین باندې اجتماع راته نصیب کړي هغه کافران چې زموږ د مسلمانانو دپاره خصوصا د افغانانو د امن خرابولو دپاره دسیسې جوړوي اله العالمین هدایت په نصیب کړي که هدایت په تقدیر کې نه وي ای الله نیست و نابودي کړي ستا په غضب باندې اخته کړي رب کریمه موږ چې دا څومره ملګري د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زیارت تمنا لري د حرمینو شریفینو د لقا د زیارت ارزوی په زړونو کې ده رب کریمه خدا لکه څنګه چې سږ کال دروازې د حرمینو د مسلمانانو خصوصا د افغانانو په مخ باندې خلاصې شوي تر قیامت یې همداسې خلاصې ولري دغو مسلمانانو نصیب پکې وکړي ای الله عز وجل تر زری خدا اسباب د تګ ورته مهیا وګرځوي کوم حاجیانو چې حجونه کړي دي خدا مناسک ترنه قبول کړي صلی الله تعالی علی رسوله خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین